کم پرس کا 100 سال مال خدای پاک عمر راکړي او زه 100 سال کار وکم په دې انډسټرۍ کې، نو زه د جهانګیر صاحب ځای نشم نیوی، نه زه د ارباز صاحب ځای نیوی شم، نه زه د شاهد صاحب ځای نیوی شم. دا چې څومره هم خلک دي دا هغه افوا هغه خپل هغه پیج چلول چې کوم دی افوا لور دپاره دا دغه ګیم دی. سلک ډېر خپله خوښه او زیات کر د انډین موویز چې دي څومره دغه به هم کتې. د دې نه علاوه د پښتو ډرامې د سی ډي یو دور تیر شوی و زموږ په دې خیبر پښتونخوا باندې، نو هغه هم کتلي وو او داسې چلونه مې زده کول چې دا ټیک ټاک د ټیک ټاک زما ډایلاګ پرس که خلک راخلي یا د جهانګیر صاحب یا د شاهد صاحب په هغه ډایلاګ باندې هغوی پرفارمنس کوي او بیا مخامخ ستا په مقابله کې ودرېږي وایي زه هیرو یم. دغه بیا به ما اکټینګ د هغه کوله که اوس زیات خلک که مونږ وګوري د شاهد صاحب پین وي هغه اکټینګ کوي، څوک د جهانګیر صاحب پین وي هغه اکټینګ کوي، څوک د ارباز. نو یاره تر دې دمه پورې تقریبا 40-50 ډرامې به مې کړي، 40-50. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دادیخان تاسو ګورئ سباون ټي وي او دا وخت موجود یم په پېښور کې. د پښتو د ډرامې ریکارډ شروع دی تقدیر د زولنې او دغه ډرامه کې ډېر زیات هنرمندان دي. دې وخت کې ما سره یو داسې سټار دی جهانګیر ساحل چې خپل هم یو پروډکشن چلی ډرامې په سوشل میډیا باندې مطلب د یوټیوب دور دی په هغې ډېر زیات مخکې لاړې په دغې حواله سره هم خبرې کوو. السلام علیکم جهانګیر بھائی. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه څومره چې هم ستاسو د سباون ټیم دی د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت خراب کو موږ له هم وخت راکړو. مننه کوم جی. ادر تو جهانګیر صاحب څه خبرې به کوو ستاسو په ژوند مطلب څه خبرې به انپارېدي سبب مطلب دغه مطلب همایند کوئ به نه در تو لومبی شوبز دغه پیل ته مطلب راتګ څنګه وشو؟ شوبز ته لومبی راتګ داسې و چې سلک ډېر خپله خوښه او زیات کر د انډین موویز چې دي څومره دغه به هم کتې. د دې نه علاوه د پښتو ډرامې د سی ډي یو دور تیر شوی و زموږ په دې خیبر پښتونخوا باندې، نو هغه هم کتلي وو او داسې چلونه مې زده کول چې دا کار داسې نه دا داسې په کار و دا کار داسې نه دا داسې په کار و. نو زیاتو خلکو به راته وي چې ته دونه نه رهېدو ته یې ولې نه کوې. نو بهرحال هغه طرف ته داسې راغلي یو پرخ څومره و. په هغه دور کې دا حساب و چې څومره هم خلک وو نو دا مطلب نه و پویه. اوس چې څومره خلک دي زیات کر ټیک ټاک د ټیک ټاک زما ډایلاګ پرس که خلک راخلي یا د جهانګیر صاحب یا د شاهد صاحب په هغه ډایلاګ باندې هغوی پرفارمنس کوي او بیا مخامخ ستا په مقابله کې ودرېږي وایي زه هیرو یم په پردوی ډایلاګ باندې که نه. نو دا د هغوی ډېره زیاته غټه غلط فهمي ده. کوشش پکار دی هغوی له چې یاره تاسو خپل څه وکوئ خپل څه سیز ټیلنټ را مخکې له راولئ که نه. نو پرخ زیات کر اوس د ټیک ټاک چې کوم دی دا خلک را ایډوانس کړي دي. در تو شروعات کې هم دا خبرو که چېرې سړی راځي مطلب نن سبا سوشل میډیا دور دی او بیا مطلب دغه ایکټنګ سره شوق ساتي. اکثر چې موږ دغه پروګرامو ته زموږ کتي زیات کړ موږ پروګرام د اکټرانو سره زموږ تپوس دغه به چې دغه پیل ته مطلب راتګ څنګه شو تاسو وي خو زه بیا یو کس داسې یې چې د پلان کې نظم متاثر وم ما کاش د پشان بزم په دې پرده ورازم داسې څوک نه. دا زه ډېر په خوشحالۍ دا خبره کوم چې لکه داسې تر اوسه پورې څوک نه دي راغلي. او که زه د یو کس نه متاثره وې نو په کار دا وه چې بیا په ما کې څه ناڅه جراثیم د هغه وې بیا به ما اکټینګ د هغه کوله که اوس زیات خلک که مونږ وګوري د شاهد صاحب پین وي هغه اکټینګ کوي، څوک د جهانګیر صاحب پین وي هغه اکټینګ کوي، څوک د ارباز. نو داسې څوک نه دي راغلي. در دوی مخکې ورځ مطلب ستاسو ما په خیال کله ستاسو دغه پروډکشن شروع شو یا به لومبنۍ دویمه مطلب دغسې یو ویډیو راغلی وه چېرې جهانګیر صاحب وایي جهانګیر تاسو یادولي چې زه ما یو ډرامه جوړه کړه د خلکو مطلب د زره خبره وه چې جهانګیر چې مطلب اوس جهانګیر او زما د ډرامې مقابله ده هغه څه حقیقت و؟ دا یو ډرامه وه زمونږ چې د هغې نوم و زړه زما زخمي شو پکې. نو دا خبره بالکل غلطه ده. زه کم پرس کا 100 سال مال خدای پاک عمر راکړي او زه 100 سال کار وکم په دې انډسټرۍ کې، نو زه د جهانګیر صاحب ځای نشم نیوی،
نه زه د ارباز صاحب ځای نیوی شم نه زه د شاهد صاحب ځای نیوی شم. دا چې څومره هم خلک دي دا هغه افوا هغه خپل هغه پیج چلول چې کوم دی افوا لور دپاره دا دغه گیم دی. او که چا وی چې بھائی جهانګیر ویلي جهانګیر ساحل دا خبره کړې ده ما سره د پروف وښیي. راته ووایه دا تر دې دمه پورې څومره ډرامې تاسو کار وکړو؟ یاره تر دې دمه پورې تقریبا 40-50 ډرامې به مې کړي. 40-50 سیستم خو زما چې کوم ځای کې دوکان دی نو دا جینکو مارکیټ دی. څومره هم چې زنانه دي نو هغه زما په دې مخه تېرېږي مارکیټ ته ځي او واپس راوځي. زیات کر لکه زه په دې خبره باندې فخر کوم چې زیات کر مشرۍ لکه هغه ابۍ چې ورته مونږ وایو ابۍ راغلی دی وایي بچیا ستا ډرامه چې مې نه یي کتلي وایي ته داسې چل کې او ته دا کې او ته دا کې او ټولې ډرامې دي د جړا دي او دا نو ما زه خو کامیډي هم کوم خو څوک مې پرېږدي نه مسله دغه ده. نو زیات کر زنانه زما دوکان ته ډېرې زیاتې راځي او بیا چې څومره هم هلکان دي نو زما دا کوشش چې یاره چا ناچاله زه دومره ټایم ورکم چې د دوی سره دې هم خدای ښه وکړي چې یاره لا زما خواله راشي نو زه د دغې خلکو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ډېر خوشحالېږم په دې. زیات کر زما زه زیاتو ملګرو ته هم دا وایم زموږ چې څومره اکټران دي لکه مطلب ځان وردن نه کا دغه کرکټر ته چې بھائی دا زما په کور کې اوریجنل دا سیستم روان دی نو هغه که ته پازیټیو کار کې زموږ زیات کر خلک وایي دغه دی وایي یاره دا کرکټر خو زه نه کوم په دې کې به پلانکې کار کېږي په دې کې به دا چل کېږي ولې دا به زه کوم نو خو ټوله دنیا پیژني او ټولې دنیا ته پته چې ډرامه ده. بالکل تاسو هغه میسج داسې چې هغه واپس کې د خلکو ته خپل ځان مطلب پازیټیو ته راشي ریټرن شي رو طرف ته راشي. زموږ په دغه کې په پېښور کې ډېرې زیاتې ډرامې جوړېږي لکه دا اوس دلته ریکارډینګ شروع دی نو داسې به نور هم ځای په ځای به شروع وي. خو ما ته هم ډېرو زیاتو خلکو ویناګانې کړي دي چې بھائی راشه زموږ سره کار وکړه څوک کوئی زموږ سره وکړه څوک کوئی زموږ سره خو زه یم نه ځکه ټایم خرابوم نو په داسې ځای کې ټایم خراب کړم چې کم سے کم آؤٹ پاؤٹ چې څومره هم زموږ پښتانه رونه دي چې دوی ته تسه آؤٹ پاؤٹ راشي څوک تسه عبرت والي چې عبرت نشته نو کم ښه کار دی چې زه کوم. بل ستاسو کهاني داسې کهاني چې یقیني مطلب که زه ته وایم چې را جهانګیر خبره مې لومبنۍ کې وکړه د هغوی مطلب زوړ دور ته به دغه ته سیډي ته به لاړ شو د هغوی چې کومې ډرامې وي هر سړي مونږ به ډېر په شوق کتې چې یاره دا چلو شو هغه چل شو هغسې کهانۍ تاسو راوچتوئ بیا په هغې کې دومره سسپینس او دومره او دغه ساتئ مطلب د دغې دپاره دغه سکرپټ او بیا دغه یادول نو ګراني که نه دغه خو ګراني بیا زمونږ غوندې خلکو ته ډېر زیات ګراني. بیا که مونږ سوچ وکړو نو یو ځای کې شاهد صاحب لګیا دی هغه یو انټرویو ورکوي په هغې کې وایي چې بھائی زه دا خپل فلم رالم او د بالیووډ هالیووډ سره زه مقابله کوم نو زیات خلک چې شاهد صاحب داسې ویلي دي او زه ورته وایم چې دا شاهد صاحب ډېره ښه خبره کړې ده. شاهد صاحب ډېره ښه خبره داسې کړې ده چې زه د پښتو فلم چې حد وکړي 10 ورځو کې فلم جوړ شي مونږ لکه ډرامې له راشو چې ډېر کوشش په 3 ورځو کې مونږ ډرامه راغونډو کو په دې 3 ورځو کې مونږ دې کرکټر ته ورننوزم په هغه ټایم په هغه سیټ باندې ما ته ډایرکټر لګیا دی ستا دا ډایلاګ ته دا ووایه دا ووایه دوباره ته د ډایرکټر نه تپوس نشي کولی ولې او یو پیر مې درته ووایي یو پیر مې ابته یو پیره نو هلته چې بالیووډ او هالیووډ له موږ راشو او د شاهد صاحب خبرې له راشو نو موږ وایو او شاهد صاحب ټیک وایي په دې وجه باندې ټیک وایي چې هغه خلک چې دي هغه ټول په یو حال کې په یو کمره کې دننه هغوی وروره پرده لګولې ده او فلم جوړېږي بیا که د جمپ څه ټایم راشي یا څه د مار داړ څه ټایم راشي نو هغه هم بیا کاپي کوي هغې له بل سړی راولي هغه سپورټ اکټر بل هغه راشي هغه کار ولا هغه وکړي او بیا سبا هغه راپاسي او یاره د هغوی فلم داسې دی او زموږ د پښتو دا دي نو زموږ د پښتو خو ټیک ته ستاسو په نظر کې نه دي ټیک ستاسو په نظر کې غلط دي خو کم سے کم یو ورځ تاسو زموږ د سیټ ته چېرته چکر راووایي نو تاسو ته پته ولګي ډېر ګران کار دی ډېر. بل جهانګیر بھائی دا راته ووایه چې ستاسو مطلب په دې ایکټینګ کې او مطلب دا دومره هلې ځلې تاسو وکړې تر دې دمه راورسېدې په دې کې مطلب غټ کردار د چا دی؟ په دې کې زیات کر کردار زما ملګری خالد خان او د هغه دی بل هغه دا کوشش کوي چې یاره د ښه نه ښه کرکټر چې کوم دی هغه ماله راکړي چې بھائی دا تو کا او چې کوم دغه سیسټم بھائی دا په 10 سوټ کېږي دا به ته کې که ته ورته وایې چې یاره زه نه یم وزګار په صحیح ده ځه دا ډرامه ایساره کړو چې کله ته فارغه شوې بیا به وکړو لکه هغه داسې سیسټم لکه اوس ما خپل چینل ډرامه کوله JSD پروډکشن له په دې کې خالد بل ورځ راغلی دلته امجد نوید صاحب کال وکړو چې یاره دا تقدیر د زولنۍ چې بھائی دې ډرامې له راشه دلته خالد راغلی چې ما خو امجد نوید صاحب ته کال کړی زه ډرامه کوم سبا کوو
نو زه ورته چې ټیک ته وایي ته خپله کله کې مینه زما هغه وروسته ده الان کې ما امجد نوید صاحب ته مخکې ویلي خو اوس د خالد له زما هغه وروسته شوه ولې او بیا زما هغه دومره وروسته شوه چې اوس دا کوم بیا د خالد سره کوم بیا خپله کوم نو دومره ټایم خو نشو ورکولی کاروبار نه ارننګ راځي که نه چینل نه د چینل نه زیات خلک وی بای دا خلک دروغ وي او داسې دي نو ځکه څومره مو ګورم زما په چینل کې تقریبا تر اوسه پورې 15 ډرامې پرتې دي او د 15 ډرامو نه ما تقریبا 7 लाख 7 लाख 7.5 लाख پورې روپۍ ما غستې دي نو او سیستم روان دی نو مطلب تعالی سو کی بیا دغه سیس تر واخله دا کاپی کو دغه ته ور واچو فیسبوک ته هم تعالی پیسې کوي دغه ته ټیک ټاک ته واچو هم تعالی پیسې کوي نو زه چې ګورم چې یاره د دې سیز نه علاوه بل څه کې دومره پیسې خو نشته مسله دغه ده د کور طرف نه سپورټ د کور د طرف نه داسې سیستم دی چې زه کله ډرامه وکم که نه نو زه پیله کور ته ویسم هغوی یې ګوري لکه ټولو ته مور مې هم ناستی پلار مې هم ناستی په دې وجه نه چې بهی سټارټ کې مې پلار به خفه کېدو مور به هم خفه کېده خو لکه بیا به مور زه چې اوس هم نن هم سهار راتلم ما مور زه لاړم ما ښه ښکول کړي ښه دوا راته وکړي ښه را رخصت مې کړي لکه ټیک ټاک لینډ دی او بیا چې ډرامه راشي چې پلار مې هم ناسي غټ سکرین لګېدلی په هغې باندې ګورو هېڅ څه پرابلم نه کړي چې کله مطلب د جینۍ سره پاټ راځي نو بیا بار ته ځې که ناستې ورته نه دا اوس دا 2 ډرامې چې کومې راغلي دي یو ته ستمګرې او زه بې اسرې یم دا دواړه ډرامې لا ما نه دي کتلي کور کې خلکو کتلي ما سره لکه ټایم نه و چې دا ما کتلی وی او تر اوسه مې نه دي کتلي اخري میسج دغه نوی کول چې کوم دی او زیات کړه موږ په دې پښتو انډسټري خبره وکړو چې نن سبا که د شاهد صاحب وګوره هغه مطلب کلیپونه خلک اوچتې او مختلف دغه پکې ډایلاګ پکې او هغه بیا نیګیټیو طرف ته بوځي د خلکو دپاره څه میسج دی د دې خلکو دپاره زه دا میسج ورکوم چې دا شاهد صاحب هم په یو ویډیو کې ویلي چې بهی ته تکړه شه ته راشه ته یې وکړه که نه ته یې وکړه بل زه چې په انډسټرۍ په لیول دغې خلکو ته وګورم دغه خلکو ته یو ریکویسټ کوم زه چې بهی زموږ چې څومره هم د پښتو اکټران دي زیات کړي یو 4 اکټران دي عجب ګل صاحب دی شاهد صاحب دی جهانګیر صاحب دی ارباز صاحب دی په دې 4 کسانو کې تاسو راشئ او تاسو کینئ تاسو ته به د کس پته ولګي چې په دې کې بهی په 1 نمبر سړی کم یو دی نو هغه ظاهره خبره ده چې شاهد خان دی شاهد صاحب دی او په شاهد صاحب باندې چې دوی دا څه کوي نو دا د دوی غلط فهمي ده ولې چې د دې سړي سره ناست نه دي چې د دې سره دوی کښېناسته نو دوی به بیا وایي چې یاره دا زموږ ډېره غټه غلطي وه کوم دی کې مطلب فلم جوړېږي زیات کر لاهور کې څومره فلمونه شاید په پروډکشن موږ د هغوی سره موږ دلته انټرویو ریکارډ کوو که نه هغه دغه میکینګ وغیره هر څه موږ ریکارډ کوو نو چې کله موږ شاهد صاحب ټیم وایي راځئ تیار یم شاید به راځئ کښېني که نه که د نور ته مې ویلي دا د ورځې ان ریکارډ خبره کوم چې د نور ته مې ویلي 15 منټه صبر وکړه 10 منټه صبر وکړه بیا پس ورشي 15 منټه صبر وکړه دا کوم هغه کوم که نه خو لکه شاهد صاحب د اوسه پورې موږ ته انکار نه دی کړی وایي راځئ په هغې ساعت وایي راځئ ټیک بلکل دغه خبره زه هم کوم که نه ولې موږ یو فلم کوو داسې ښه نوم و دا فلم و مکه و لوفر دی په مکه و لوفر دی کې ما لا 3 سینونه میلاو شوي زه یو سټوډنټ وم زه لاړم ما ته یې ویل ستا 3 سینونه دي یو ورکوټ هغه د سیکوینس و شاهد صاحب په جیل کې ما ته یې ویل راشه بهی ته دا کرکټر وکړه ما هغه کرکټر وکړه چې ما څنګه وکړو بهی یو څومره خلک چې ناست و سټاپ هر یو راځي یو بهی نوی هلک دی بهی شاباس یار کیا بات ہے یار څونه ښه دي وکړو دا ما په هغه فلم کې 19 سینونه وکړه د 3 سینونو په ځای ما 19 وکړه او ځان ریکارډ دا ویم چې بهی په دې ټایم کې لکه کم چې د فلم پروډوسرانو هغه ټول راله وایي بهی دا ته څه کوې د دې هلک خود 3 سینونه ارشد صاحب ته ووایي هغه شی ارشد صاحب بیا په ما ګانه کوله که نه نو چې هغه ته یې ووایي نو هغه ته یې ووایي وروره ستاسو سره په فلم کې دي څوک بیا سړی ټیک دی ښه ایکټر دی ستاسو فلم پې ښه کېږي وایي مکه چې وکړي خو بهرحال هغه څیز داسې و چې زما هغه ګانه چې کومه ده هغه پیک اپ شو ونه شوه او کار وشو بیا یو سین ما او شاهد صاحب کو نو شاهد صاحب راشي زه هغه آیس کوم ما داسې ونیسي او هغه ځای ته مې وغورځوي وایي یاره هغه کس ورته وایي دی خو دا داسې ونیو وایي د ایکټر سره به دله خوند درکوي چې ایکټر درته په مقابله کې ولاړي